ډېر یو اړین مهم او ښه چانس په دې وخت کې موږ او تاسو ته په لاس راغلی دی او اړتیا هم ورته لیدل کېږي. زما په اند په دې 100 کالو کې به تر اوسه پورې داسې یو چې ډېره اړتیا او ډېر اړین وي داسې وخت نه وي راغلی چې موږ او تاسې لاسونه سره یو کړو، هم خپله خاوره را خپله کړو، هم خپل غچ واخلو او هم خپلې خاورې ته امن، خپلواکي، سوکالي په خپلو خپو ولاړ یو ښه او پرمختللی افغانستان جوړ کړو. که مو دغه وخت ته لاسه ورکړه بیا به نو 100 کاله ناست یو، زموږ مسیح او کړوسي به په موږ او تاسې باندې بد ویو لکه موږ او تاسې چې په خپلو مشرانو باندې ویو چې ناغېړي کړې ده، او بیا به داسې وخت نه راځي. او که رام شي ډېر ځوانان او ډېرې کورنۍ به د لاسه ورکړو او ډېر کورونه به د لاسه ورکړو او بیا به داسې وخت او د غچ او د خپلې خاورې د راتلو او د لوی افغانستان د جوړېدو وخت نه وي.